السلامونه ګران دوستانو، الله دې وکړي ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. زه همین مخلص یم او تاسو ګورئ مخلص سکلز یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو، زیاتره دوستان دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک، د ټیک ټاک یا د یوټیوب یا د داسې نور برنامونه ویډیو یا غزل یا ترانه چې راډاونلوډ کوو نو په اسانۍ سره ډاونلوډ کوو. یعنی موږ ته یو داسې وخت اپلیکیشن نه وښیه چې هغه په چټکۍ سره ډاونلوډینګ کولی شي. نو ګران دوستانو، په نوې ویډیو کې تاسو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی. یعنې ډېر وخت کېږي چې هغه اپلیکیشن زه هم کاروم. نو ویډیو ضرور تر پایه پورې وګورئ. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، لومړی تاسو خو یوه هیله کوم که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، لومړی زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ تر څو دغه رقم نوي خوندورې ویډیوګانې د هر چا نه مخکې تاسو وګورئ. ګران ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ګران دوستانو، دغه اپلیکیشن تاسو کتلی شي د ویډمیټ په نام اپلیکیشن دی. یعنی دا ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی. دا داسې اپلیکیشن دی چې هیڅ کوم مشکل پکې نشته دی. نو ګران ملګرو، دا اپلیکیشن به تاسو ته کوم ځای نه پیدا کوئ. یعنی که چیرې تاسو دا په پلی سټور کې سرچ کوئ نو پلی سټور کې چې کوم دی هغه ټول غلط دی. دغه اصلي اپلیکیشن په پلی سټور کې نه پیدا کیږي. نو دا تاسو ته کوم ځای نه پیدا کوئ. نو دې لینک به تاسو ته ما په ډسکرپشن کې اچولی وي او تاسو یې کولی شئ له هغې ځایه را ډاونلوډ کړئ. نو ګران دوستانو، راځو دې ته چې موږ څنګه اوس په دې کې ډاونلوډینګ کولی شو. نو کله چې دا را ډاونلوډ کړو نو د دې په انسټالولو کې کوم خاص سیټینګ نشته دی. یوازې اپشن راځي، تاسو به همغه فعال کړئ، آن به کړئ او الاو به ووهئ. نو دا تاسو سره په خپل موبایل کې فعالېږي. نو راځو دې طریقې ته چې موږ څنګه اوس په دې کې ډاونلوډینګ کولی شو. نو لومړی راځم په یوټیوب کې ویډیو یا غزل را ډاونلوډ کوم. تاسو ته طریقه درښایم. زه راغلم یوټیوب ته او غواړم چې دغه یو ساز دی غواړم چې ډاونلوډ یې کړم. نو سمبل تاسو دغلته یې لیکلي دي ډېر اپشن تاسو ته راځي. د لایک دی ورپسې چې کوم شیر اپشن دی دغه شیر. نو سمبل تاسو په همدغې باندې دلته کلیک وکړئ. ګورئ ګران دوستانو، تاسو ته په لومړي سر کې راغی کاپي لینک. تاسو کولی شئ دا لینک د دې نه کاپي کړئ او بیا په ویډمیټ په سرچ کې هلته پیسټ کړئ. د هغې ځای نه تاسو هم کولی شئ چې دغه ویډیو یا دغه اډیو را ډاونلوډ کړئ. که بیا هم تاسو نه غواړئ چې موږ یې ډایرکټ را ډاونلوډ کړو نو تاسو دلته لاندې راشئ. دلته ګورئ دا ویډمیټ نشان چې کوم دی اپلیکیشن دغلته یې لیکلي لاندې سره ډاونلوډ ویډیو. نو سمپل تاسو په همدغې باندې دلته کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دغه رقم یو صفحه راوړي. ګران دوستانو، دلته لاندې لیکلي دي چې ویډیو. نو دغه سایزونه چې کوم دي دا د ټول د ویډیوګانو سایزونه دي او دغه پاس چې کوم سایزونه دي نو تاسو کتلی شئ دغه د اډیو سایزونه دي. نو تاسو اوس خپله خوښه چې دغه اډیو را ډاونلوډ کوئ یا ویډیو. که چیرې مو اډیو را ډاونلوډ کوو نو دغه پاس کې یو دانه انتخاب کړئ. که نه مو غوښتل او په غواړئ چې ویډیو را ډاونلوډ کړئ نو دغه ته لاندې کې چې هر یو مو خوښ شو په دغه سایز کې را ډاونلوډ کړئ. زه اوس غواړم چې دغه اډیو را ډاونلوډ کړم. نو تاسو په همدغه پاس چې کوم اډیو دی دغه باندې ته کلیک وکړئ او دلته لاندې ډاونلوډ باندې ته کلیک وکړئ. ګورئ ګران دوستانو، دغه د موږ سره دغه شروع شو او دا ګورئ یعنی په ډېر کم وخت کې دغه ډاونلوډینګ کېږي. موږ سره هغه ډاونلوډ شو، دا ډن به ووهئ. نو راځو اوس فیسبوک ته چې فیسبوک نه څنګه ویډیو را ډاونلوډ کړو. ګورئ ګران دوستانو، نو ګرانو دوستانو زه راغلم دلته فیسبوک ته. نو فیسبوک کې زه ویډیوګانې راوړم د ویډیو صفحه. نو ګورئ ګران دوستانو، تاسو به دغلته د ویډیو صفحه راوړي. نو که غواړئ دغه ویډیو را ډاونلوډ کړئ نو دلته به تاسو دغلته لیکلي دي چې شیر باندې شیر باندې دلته کلیک وکړئ. دلته بله صفحه تاسو ته راوړي ته لیکلي دي چې کاپي لینک. په دې نه چې دا لینک کاپي کړئ هغلته ویډمیټ کې پیسټ کړئ. تاسو ته مخکې مې له هغې نه هم کولی شئ. که بیا نه غواړئ چې موږ یې ډایرکټ را ډاونلوډ کړو نو دلته به لیکلي دي چې مور اپشن. په دې مور اپشن باندې دلته کلیک وکړئ او تاسو به دلته دغه رقم صفحه تاسو ته راوړي او دلته تاسو په ویډمیټ دغه ډاونلوډ ویډیو چې لیکلي په همدغې کلیک کوئ. په همغه ترتیب سره هم تاسو کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. نو راځو اوس ټیک ټاک ته چې د ټیک ټاک نه څنګه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو ګران دوستانو، زه راغلم ټیک ټاک ته. د ټیک ټاک نه بعد داسې ویډیو را ډاونلوډ کوئ. دلته هم تاسو ته لیکلي دي د شیر اپشن یې تاسو ته درکړی دی. په همدغې شیر باندې تاسو دلته کلیک وکړئ. تاسو اوس دې نه هم کولی شئ چې لینک کاپي کړئ او بیا یې هلته پیسټ کړئ. ګورئ ګران دوستانو، او بیا را ډاونلوډ کړئ. بیا که تاسو نه غواړئ دلته دې سره تېر شئ دلته لیکلي چې ادر. په دغه ادر باندې کلیک وکړئ. دا درې ډاټ چې کوم دي دې سره تاسو هم کولی شئ همغه پخوانۍ طریقه دلته لاړ شئ اډیو یا ویډیو ډاونلوډ کوئ. نو ګران دوستانو، دغه ویډیو خو اوس ډاونلوډ کېږي. دغه د ډاونلوډ اپشن لري. بعضې ویډیوګان دي ګورئ ګران دوستانو، دا تاسو درښایم دا هم لري.
دا بعضې ویډیوګانې بیا نه را ډاونلوډ کېږي. ګورئ ګران دوستانو دغه ویډیو اوس ډایرکټ نه را ډاونلوډ کېږي، نو دغه ویډیو تاسو په هغې طریقې سره کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. او اوس راځم ګرانو ملګرو په ویډمیټ کې څنګه موږ ډاونلوډینګ کولی شو. ویډمیټ کې طریقه تاسو ته درښایم. نو ویډمیټ کې تاسو کتلی شئ پاس دا سرچ کوم دی، په همدغه سرچ کې تاسو چې هر شی را ډاونلوډ کوم دغه سرچ کې. اوس مثال د خبرې زه یوه ترانه غواړم چې را ډاونلوډ کړم، هلته کلیک کوم ترانې، یا دلته پاس سرچ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ګران دوستان تاسو دغه رقم رنګارنګ ترانې راووختي، نو دلته به تاسو چې د ترانو سره خوا کې دغه د ډاونلوډ نشان چې کوم دی په همدغې دلته کلیک وکړئ. دا هم تاسو په همغه ترتیب سره کولی شئ چې دغلته لاندې ویډیو را ډاونلوډ کړئ، دغلته پاسې اډیو را ډاونلوډ کړئ. نو چې هغه یو دانه پکې انتخاب کړئ او بیا دغلته لاندې ډاونلوډ او نشان چې کوم دی په دې کلیک وکړئ. بله خبره دا چې هغه پخواني شیان چې تاسو را ډاونلوډ کړي دي هغه تاسو ته هم ښایي چې دغلته دغه د ډاونلوډ نشان چې کوم دی په دې تاسو دلته کلیک وکړئ. تاسو ته هغه ټول شیان راوړل چې تاسو مخکې یې را ډاونلوډ کړي دي. ګورئ ګران دوستانو دغه شیان چې کوم دي دا مخکې دي کې را ډاونلوډ شوي دي. نو ګران دوستانو دا و د ډاونلوډ تر ټولو اسانو بهترینه طریقه، یعنې دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی، ټول یې په خپل موبایل کې فعال کړئ. نو که چیرې مو ویډیو خوښي ضروري لایک او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم، ښه وخت او ښې چارې.